د لوی او پاکستان په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د کانکور برنامو ته درته راغلاست ویم. د الجبري کسرونه مو پیل کړي دي. په الجبري کسرونو کې موږ او تاسې دریمې برنامې ته رسېدلی یو. انشاءالله په دریمه برنامه کې به موږ او تاسې هغه سوالونه زده کوو چې مشابه کانکور ته په کانکور کې راغلي دي د جمع او تفریق په عملیو کې. رزو لومړی سوال د نننۍ ورځې برنامې ده. یو پر ایکس منفي یو مثبت یو پر یو منفي ایکس څه ډول کولی شو؟ دا ډول الجبري کسرونه چې د جمع په حالت کې دي ساده یې کو. کله چې وغواړو الجبري کسرونه که د جمع په حالت کې وي یا د تفریق په حالت کې وغواړو چې ساده یې کو، تر ټولو لومړی باید مشترک مخرج پیدا کو. له هغې څخه وروسته همغه مخرج د هر کسر پر مخرج وشو لصورت سره یې ضربو. په دې ډول دقت وکړئ. ایکس منفي یو منفي ایکس مخرجونه مختلف دي. دواړه مخرجونه که چیرې ونیسو نو مشترک مخرج به ایکس منفي ضرب یو منفي ایکس څخه عبارت شي. همدغه دواړو کسرو په مخرجونو وشو لصورتونو سره یې ضربو. که چیرې جمع کول، که چیرې ترمنځ علامات تفریق وي تفریق کوئ. ایکس منفي ضرب یو منفي ایکس تقسیم ایکس منفي یو. ایکس منفي د ایکس منفي یو سره اتمیږي یو ضرب ایکس منفي یا یو منفي ایکس مساوي کېږي له یو منفي ایکس. ترمنځ علامه مثبت ده مثبت لیکو. که چیرې پر دویم کسر همدغه مخرج وشو یو منفي ایکس د یو منفي ایکس سره د منځه ځي، یوازې ایکس منفي یو بقي پاتې کېږي نو مساوي به شي منفي ایکس د مثبت ایکس سره د منځه ځي، مثبت یو د منفي یو سره اختصار کېږي. صورت کې صفر او مخرج کې په همدې ډول همدغه مخرج لیکل کېږي. کله چې عدد په مخرج باندې وویشلی شي مساوي کېږي له صفر سره. صفر تقسیم په هر عدد مساوي کېږي له صفر سره. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې یو پر ایکس مثبت یو پر وای الجبري کسر د جمع په حالت کې راکړی دا وای تاسو یې ساده کړئ. د دې لپاره مشترک مخرج باید ایکس هم او وای هم ونیولی شي. په دې ډول ایکس ضرب وای. که چیرې په لومړنی کسر یې وویشو ایکس به د ایکس سره د منځه لاړ شي، وای به پکې پاتې شي وای ضرب یو وای کېږي. ترمنځ علامه مثبت ده مثبت. که چیرې په دویم کسر باندې وشو وای له وای سره د منځه یوازې ایکس پاتې کېږي. ایکس ضرب یو مساوي کېږي له ایکس سره. نو لیکلی شو چې وای مثبت ایکس تقسیم ایکس ضرب وای سره مساوي ده. دریم سوال ته دقت وکړئ. ترمنځ علامه منفي ده او مخرجونه مختلف دي. کله چې مخرجونه مختلف وي مشترک مخرج نیسو چې عبارت دوه ضرب ایکس څخه ده. که چیرې مخرجونه یو شان وای یو مخرج مونیو همدغه مخرج د هر کسر په مخرج وشو او له صورت سره یې ضربو. دوه ضرب ایکس تقسیمي دوه یوازې ایکس باید کې پاتې کېږي. ایکس ضرب ایکس یعنی ایکس ضرب ایکسو. ترمنځ علامه منفي ده منفي لیکو. که چیرې پر دویم کسر باندې وشو ایکس له ایکس سره د منځي یوازې دوه باقي پاتې کېږي یعنې دوه ضرب دوه. که چیرې ساده کو ایکس ضرب ایکس ایکس مربع کېږي منفي دوه ضرب دوه له څلورو سره مساوي کېږي. دوه ضرب ایکس مساوي کېږي له دوه ایکس سره. په دې ډول یې حاصل په لاس باندې راوړلی شو. څلورم سوال ته دقت وکړئ. د دې لپاره مشترک مخرجو د ایکس او ایکس مربع لپاره مشترک مخرج عبارت ده له ایکس مربع څخه. ځکه داسې یو قیمت ده چې هم پر ایکس د ویش وړ ده او هم په خپل ځان باندې د ویش وړ ده. ایکس مربع که چیرې وویشو پر ایکس باندې یوازې ایکس به کې پاتې کېږي. ایکس به له صورت سره ضرب کو یعنی ایکس ضرب ایکس منفي یو. ترمنځ علامه منفي ده منفي لیکو. که چیرې پر دویم کسر یې وویشو ایکس مربع له ایکس د مربع سره د منځه ځي نو یو ضرب ایکس مربع منفي درې شي. که وغواړو چې یو نور هم ساده کو ایکس ضرب ایکس ایکس مربع کېږي ایکس ضرب ایکس ایکس مربع کېږي ایکس منفي یو
منفی x کېږي. منفی ضرب مثبت منفی x مربع منفی ضرب منفی مثبت 3. مخرج کې x مربع په خپل حال باندې لیکو. صورت کې x مربع مثبت د منفی x مربع سره د منځي یوازې پکې پاتې کېږي مثبت 3 منفی x. مخرج کې x مربع په دې ډول صدا کولی شو. پنځم سوال ته دقت وکړئ. په پنځم سوال کې مختلف مخرجونه دي نو لیکلی شو چې x منفی یو ضرب x مثبت یو x مثبت یو همدغه مشترک مخرج به هر مخرج ویشو لویش حاصل له صورت سره ضربو. که چېرې په لومړی کسر مخرج باندې ویشو x مثبت x منفی یو له x منفی یو سره د منځ یوازې x مثبت یو به کې پاتې کېږي. د صورت کې x سره ضرب کوو په دې ډول x ضرب x مثبت یو ترمنځ علامه مثبت ده مثبت ترمنځ علامه مثبت ده. که چیرې پر دویم کسر وشو x مثبت یو د x مثبت یو سره به کې پاتې کېږي یوازې x منفی یو x منفی یو ضرب x منفی یو به کې پاتې کېږي. که وغواړو چې یو نوري هم صدا کو نو x قوس کې دوه هم x او هم یو ته ضربو په دې ډول x مربع مثبت یو. که چېرې x سره ضرب کو x مربع کېږي. که چېرې یو سره ضرب کو یو کېږي. مثبت علامه په خپل حال لیکو x ضرب x له x مربع سره مساوي کېږي x منفی یو له منفی x سره مساوي کېږي. منفی یو ضرب x منفی x کېږي. منفی ضرب منفی مثبت کېږي. یو ضرب یو له یو سره مساوي کېږي. مخرج عبارت ده x منفی یو که چېرې ضرب کو که په خپل حال ولیکو x منفی یو بشي x مثبت یو بشي x منفی یو x مثبت یو. منفی x مربع مثبت x مربع مساوي کېږي له دوه x مربع سره منفی x منفی x منفی دوه x کېږي. مثبت یو مثبت یو مثبت دوه سره مساوي کېږي. مخرج کې x منفی یو قوسو x مثبت یو. که چېرې غواړئ یو څه نور هم صدا کوئ صدا کولی شئ. د تجزیه طریقه ما درته ښودلې ده. دا کولی شئ د چلیپا په اساس باندې صدا کوئ. د مخرج سره کله مو چې دوه قوسونه لاس راوړل د مخرج سره اختصار کړئ. راځو 121 نمبر سوال ته. په دې کې بیا هم مختلف مخرجونه دي او ترمنځ علامه هم منفي ده. مختلف مخرجو څخه مشترک مخرج چې ده x منفی یو ضرب 5 څخه عبارت ده. لومړی کسر په مخرج ویشو لویش حاصل د صورت سره ضربو په دې ډول. که چېرې x منفی یو ضرب 5 پر x منفی یو وشو x منفی یو د x منفی یو سره د منځه لاړ شي یوازې به پکې 15 پاتې شي. 15 به ضرب کو له 3x سره له 3x سره ترمنځ علامه منفي ده منفي. که چیرې پر 5 باندې همدغه مخرج وشو 15 له 5 سره د منځي x منفی یو ضرب x مربع مثبت 4 بکی پاتې کېږي نو مساوي بشي 15 ضرب 3 15 کېږي 15x منفي د ضرب په حالات کې د لومړی قوسونه ضربول هغې څخه وروسته منفي ورته ضربو x ضرب x مکعب کېږي x مثبت 4 کېږي. منفي ضرب مثبت منفي یو ضرب x مربع x مربع کېږي. منفي ضرب مثبت منفي کېږي یو ضرب 4 له 4 سره مساوي کېږي. په همدې ډول که مخرج سره کو 15 ضرب x منفي 5 سره مساوي کېږي. 15 هم x ته او هم یو ته ضربېږي. صورت که یو نور هم صدا کو په دې ډول صدا کېږي منفي قوس ته ضربو په دې ډول دقت وکړئ هم x ته ضربو هم 4x ته هم منفي x مربع ته او هم منفي 4 ته. که چیرې ضرب کو نو د x علامه مثبت د منفي بشي د 4x علامه مثبت د منفي بشي د x علامه منفي د مثبت بشي. په همدې ډول د 4 علامه به هم مثبت شي نو مساوي بشي 15 x منفي x مکعب منفي x مکعب
مثبت x مربع مثبت x مربع مثبت 15x منفي 4x مساوي کېږي 11x سره څه کېږي 11x مثبت 4 په خپل حال لیکو مثبت 4 تقسیم 15x منفي 15 په دې ډول کولی شو دوه یا له دوو څخه زیات کسرونه چې د تفریق په حالت کې په دې ډول ساده کو. لومړی مشترک مخرج د هر کسر په مخرج شو له صورت سره یې ضربو له هغې څخه وروسته کولی شو په اسانۍ سره یې ساده کړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې غواړئ دا نور ساده کړئ نور هم ساده کولی شئ که چیرې د ساده کولو وړ وي. یو سل دویشتم سوال ته دقت وکړئ. مخرج 2x او 4x د تقسیم په حالت کې ده. ما تیرو برنامو کې هم یادونه کړې کله چې د تقسیم په حالت کې الجبري کسرونه وي تر ټولو لومړی کسر په خپل حال لیکو د تقسیم علامه په ضرب بدلو دویم کسر محفوظ کوو صورت له صورت سره او مخرج له مخرج سره ضربو. په دې ډول دقت وکړئ. لومړی کسر په خپل حال باندې 1/2x تقسیم علامه په ضرب باندې دویم کسر محفوظ کوو 4x مربع صورت کې یو مخرج کې کولی شو صورت له صورت سره یو ضرب 4x مربع کو مخرج کې یو ضرب 2x کو. که چیرې د اختصار وړو اختصار کولی شو لکه په دې کې 4 2 چې اختصار وکړو 2 لاسته راځي x مربع چې x سره اختصار کو x سره مساوي کېږي. په دې ډول یې ساده کولی شو. دا و د نننۍ ورځې د لومړنۍ برخې سوالونه. مهرباني وکړئ دویمې برخې سوالونه یې هم تحقیق کړئ. ګرانو زده کوونکو دویمې برخې سوالونو ته درته ښه راغلاست وایم. د سوال حال ته دقت وکړئ. په لومړی سوال کې د دویمې برخې په صورت کې کسر واقع ده. دې ته سوال تل کې کسر الکسر کله چې د کسر صورت مخرج له کسرو څخه جوړوي د کسر الکسر په نامه یادېږي یا د مرکب کسر په نامه یادېږي. لومړی باید په صورت کې کسر صدا کړل شي. لومړی باید په کسر کې صورت صدا کړل شي په دې ډول یو له سره ضربو او له یو سره صورت یو له مخرج سره ضربو له صورت سره جمع کو په هم د مخرج باندې وشو یو ضرب ا له سره مساوي کېږي مثبت صورت کې یو شتون لري یو تقسیم په هم د مخرج باندې مخرج b په خپل حال باندې لیکو. د دې ساده کولو لپاره د دوه طریقو څخه ګټه ایستل شو. یا داسې کوو چې لرې سره ضربو نږدې له نږدې سره ضربو لرې په صورت کې نږدې په مخرج کې لیکو مخرج ته یو هم ورکو. یا داسې کوو چې لومړی کسر په خپل حال باندې لیکو تقسیم علامه په ضرب بدلو دویم کسر محفوظ کو. په دې ډول a مثبت یو تقسیم a باندې تقسیم علامه په ضرب باندې بدلو دویم کسر محفوظ کوو یعنی یاوی پر b صورت له صورت سره مخرج له مخرج سره ضربو. یا a مثبت یو ضرب یو مساوي کېږي a مثبت یو سره a ضرب b مساوي کېږي a ضرب b سره. په دې ډول ساده کېږي. رزو د دویم برخې دویم سوال ته. الجبري کسرونه دي د ضرب په حالت کې دي. ما مخکې هم وویل چې مشابه حدونه کولی شو صورت او مخرج کې یو له بل سره اختصار کو لکه د لومړی کسر صورت د دویم کسر له مخرج سره اختصار کېږي. په همدې ډول کولی شو ام مربع په مخرج کې د لومړی کسر د دریم کسر له صورت کې له ام مربع سره د منځ یوسو a او b ab له ab سره د منځ سو دلته یوازې وو a او b پاتې شي 15 له 15 سره د منځ وړلی شو. په همدې ډول 3m ضرب 1 ضرب ویلې 3m ضرب 1 ضرب ویلې سره د منځ یعنې د دویم کسر صورت د دریم کسر مخرج هم یو له بل سره اختصار کېږي. په صورت کې یوازې بقي پاتې شول a او b هم د دریم کسر صورت کې. په مخرج کې هیڅ کوم عدد پاتې شو بلکې یوازې یو پاتې شو. کله چې a b پر یو باندې وشو هماغه a او b سره مساوي کېږي. په دې ډول یې ساده کولی شو.
دریم سوال د دویمې برخې ته دقت وکړئ. دوه کسرونه دي د ضرب په حالت کې دي. بیا هم باید په دې کې لومړی باید صورتونه مخرجونه په لومړنۍ ضربي عامل باندې تجزیه کړل شي. لکه په دې ډول x مربع منفي x ضربي y مثبت y مربع دا باید تجزیه کړل شي. x مربع مثبت x y مثبت y مربع هم باید تجزیه کړل شي. دویم کسر کې x مکعب منفي y مکعب او مخرج کې x مکعب مثبت y مکعب چې په تفصیل سره د دې په اړه ما ډېرو برنامو کې ته مشابه سوالونه ما صده کړي دي. دا ستاسو کورنۍ وظیفه شوه، په دې باندې باید تاسو کار وکړئ. که چیرې تاسو تجزیه په صحیح ډول زده کړي، تیرې برنامې مو صحیح تعقیب کړي، کولی شئ دا سوال په اسانۍ سره صده کړئ. رځو 126 نمبر سوال ته د دویمې برخې څلورم سوال ته. په دې کې شپږ بي منفي څلور ا ضرب یوې پر دوه ا منفي درې وایي د ضرب حالت کې ده. تاسو یې صده کوئ. د دې صده کولو دپاره شپږ بي منفي څلور ا کې که چیرې دوه مشترک ونیسو، شپږ بي پرې وشو مساوي بشي له درې بي سره منفي څلور ا که چیرې پرې وشو مساوي بشي له دوه ا سره. مخرج په خپل حال باندې لیکو 2a منفي 3b. دقت وکړئ په صورت کې 3b منفي 2a لیکل شوی دی، اما مخرج کې 2a منفي 3b. دا په دې معنی چې په صورت کې د منفي 2a علامه منفي ده، اما په مخرج کې د منفي 3b علامه منفي ده. که چیرې غواړو چې بل ته مشابه کړو، صورت ته یو منفي هم باید ضرب کړل شي. کله چې یو منفي ضرب کړل شي نو د b منفي د 3b علامه به منفي او د 2a علامه به مثبت شي. نو په اسانۍ سره له مخرج سره اختصار کولی شو، یوازې حاصل به منفي 2 پاتې شي. په دې ډول یې صده کولی شو. 128 سوال ته دقت وکړئ. 9 پر x مربع منفي 2 تقسیم x y پر x مثبت 2 دی. ما مخکې هم یادونه کړې وه، کله چې کسرونه د تقسیم په حالت کې وي، لومړی کسر په خپل حال تقسیم علامه په ضرب، دویم کسر محفوظ کوو، نور نو دی ضرب قوانین پرې تطبیق کوو. په دې ډول لومړی کسر په خپل حال لیکو، x مربع منفي 4 په خپل حال باندې تقسیم علامه په ضرب تبدیلوو، دویم کسر محفوظ کوو x مثبت 2 تقسیم x ضرب y. په دې ډول اوس کولی شو د لومړی کسر مخرج یو څه ساده کو، مطابقت جوړیږي x منفي 2 یو قوس د 4 پر ځای 2 مربع لیکل شو. کله چې 2 مربع شول x مربع منفي 2 مربع په 2 مزدوجو قوسو ویشلی شو، x مثبت 2 x منفي 2 x مثبت 2 ضرب علامه په خپل حال باندې، دویم قوس هم په خپل حال باندې لیکو x ضرب y. کولی شو x مثبت 2 د x مثبت 2 سره د منځه یوسو، صورت کې به بقي پاتې شي او مخرج کې به x منفي 2 ضرب x y بقي پاتې شي. په دې ډول په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړلی شو. 128 نمبر سوال د دې برنامې آخري سوال ده. دا سوال 124 سوال ته مشابه ده. مشابه کولی شو یو لیبل سره اختصار په دې ډول دقت وکړئ. x مربع y مربع، x مربع په مخرج کې شتون لري د x مربع سره د منځه وړو، y مربع په مخرج کې شتون لري د y مربع سره د منځه وړو. په همدې ډول 15 په مخرج کې شتون لري، په خپل حال پرېږدو. a مربع مخرج کې شتون لري د a مربع سره د منځه وړو. 2 په مخرج کې 2a لومړی، په دریم کې 3b مربع، همدې ډول 15 شپږ b مربع منفي m په توان د 4. کولی شو له دې څخه په دې ډول اختصار کو، m په توان د 4 m په توان د 2 بشي، مخرج کې به m مربع د منځه لاړ شي. په صورت کې
بی مربع به د مخرج کې بی مربع سره د منځه لاړ شي. د لومړی کسر صورت کې هیڅ پاتې نه شول. د دویم کسر کې یوازې 15. په همدې ډول د دریم کسر په صورت کې شپږ او ام مربع باقي پاتې شول. مخرج که پیدا کو په مخرج کې 2a د لومړی کسر مخرج کې د دریم کې یوازې 3. په همدې ډول د دریم کې هم یوازې ا باقي پاتې شوله. یوازې ا باقي پاتې شو. په دې ډول دقت وکړئ. د دویم کسر صورت کې یوازې 15 او په د دریم کسر صورت کې هم شپږ او هم ا مربع. د لومړی کسر په مخرج کې هم 2 او هم ا او د دویم کسر کې 3 او د دریم کسر مخرج کې ا باقي پاتې شول. دا مو په خپل حال باندې ولیکل. کولای شو 3 له شپږو سره اختصار کو. 1 ضرب 3 3 2 3 شپږ 2 له 2 سره اختصار کولای شو. نو یوازې 15 ا مربع صورت کې باقي پاتې کیږي. صورت کې 15 ا مربع باقي پاتې کیږي. مخرج کې ا ضرب ا له ا مربع سره مساوي کیږي. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلای شو. 15 ا مربع صورت کې مخرج کې ا مربع. ان شاء الله د دې سوالونو په حلولو سره به تاسو وکولای شئ د کسرونو په برخه کې د کنکور سوالونه ساده کړئ. مهرباني وکړئ تاسو خپل سیمپیان او ملګري خبر کړئ ترڅو هغوی هم وکولای شي له دې درسو څخه ګټه واخلي. هغه مشکلات چې دوی د کنکور په سوالونو کې لري یا په ریاضاتو کې لري یو اندازه د دې په حلولو سره او د دې په یادولو سره رقم کړي. تر راتلونکي برنامې په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ.